د رسمي سیالیو اتل احمد ولي هوتک لا هم په روغتون کې دی. پر دغه افغان لوبغاړي تېره شپه ناوخته د 5 تنو ناپېژاندو کسانو له لوري حمله وشوه چې نوموړی پکې ټپي شو. هغه نن د خپل روسي سیال پر وړاندې د سیالۍ لپاره مسکو ته روان و. 5 نفر ساده از قسم سال بودن که ما فکر کنم دوستای ما ما را آزار میدن. ما موتر بسیار سلو دور خوردم. وقتی که موتر دور خوردم قضیه همون چه قسم شد که یا 100% قصد داشتن که ما رو برای خود ببرن. دامن موتر بودم که شهر میده کردن و موترم در جوی افتید نتونستم خود نجات بدم. دامن موتر بودم که سر ما یک فایر کردن و در فرق ما چیره گرفته بودن، چاقو گرفته بودن که تاش دو موتر بیشی. دم سانه خیلی کوشش کردم که موتر فرار کنم ولی نشد. موترم بند شد. تا شدم دیگه از فشارم که آمدن چاقو رو در شکم بند کرد و بازم تکرار میکردن که تو دو موتر بشی این زیاد اوگار میشی. نفر دیگه باز یک فایر دیگه هم کرد. دماین فایرکان که یک موتر دیگه آمد و یک نفر از کوچه آمد که اون یادم است از داخل کوچه آمد و دماین فایرکان یک موتر دیگه می آمد گروفای زو سر ما افتید. وقتی که گروفای سر ما افتید یا فکرم که دو حالات فایرم شد و مردم طبعا خبر می شدن یا دیگه قادر به شدن که فرار کنن. هوتک وایي له دې وړاندې هم ورته د فیسبوک له لارې اخطارونه ورکړل شوي وو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم پر احمد ولي هوتک حمله غیر انساني کړنه ګڼي. د مال نظره په احمد ولي هوتک باندې دا یو غیر انساني عمل ده، غیر اخلاقي او غیر اسلامي عمل ده. هر څوک غواړي چې ځان د احمد ولي هوتک ته ورسوي په داسې جنایي او غیر قانوني لارو نه، هغه رقم د مبارزه وکړي، زحمت یې وکړي، ټول افغانستان ته د ویاړ او قهرمانی راولي. بسیار جگرخون شدیم. واقعا جای تأسف است. جای تأسف است که یک کسی که با سیاست کار نداشته باشه و وطن ما قهرمانی بیاره و قهرمان وطن ما را یک حمله سر شوه. و جای تأسفی است که با یک روسی چلنج میته. چلنج با یک روسی میته که من رایت مسابقه میکنم، فایت میکنم و یک افغان ما بیا ایره با چاقو بزنه و ایره زخمی کنه. بسیار قابل جگرخونی است. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پیښې د عاملینو د نیولو لپاره د هڅو خبرې کوي. دا چې د دې پیښې عاملین به د پولیسو منګولو ته ولویږي او کنه معلوم نه دي. خو دا څرګنده ده چې دغه نړیوال اتل به ونشي کړی چې د اکتوبر په 19مه د خپل روسي سیال پر وړاندې د لوبې میدان ته ښکته شي. احمد ولي هوتک په 10 نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې چې له ډلې یې 19 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده.